والدین کی روک ٹوک بھی ایک نعمت ہے، ورنہ اولاد جگہ جگہ ذلیل و رسوا ہوتی نظر آئے. څنګه چې تاسو ته په دې سایټ کې دا ویډیو ښکاري د یو بدبخته بورته یو کمزربه انسان بورته یو، ځکه چې په دې نن سبا وخت کې د ده نه به غټ کمزربه او غټ بې ضمیره انسان نه وي چې د خپل مور او پلار مړه کړل. ولې مړه کړل، پسې مړه کړل، ټول حقیقت به درته په نننۍ ویډیو کې ویم. داسې قصه ده چې د نیو جنریشن چې څومره رالوي شو که نه، نو دوی ته وروره مونږ تربیت داسې ورکړو که نه. ګوره زه خو پهله دا یو خبره ټولو ته کوم، څومره والدین چې زما دا ویډیو ګوري، نو کم از کم د خپلو بچو ډېر زیات خیال ساتئ، ډېر په تربیت وله ورکوئ او ډېر په طریقه باندې هغه وساتئ، په داسې طریقې وساتئ چې نه موړ کوي او نه وږی کوي. که دا هم ډېر وږی هم کو نو دا بیا معاشره ګنده کوي، چې دا هم ډېر موړ کو بیا هم معاشره ګنده کوي. دا ډېر په لیمیټډ کې وساتئ. د خپل مور او پلار ولې وجلي دي؟ د خپل مور او پلار په دې وجلي دي، په دې موبایل. اوس په تاسو سره ووایي چې په دې موبایل باندې ولې وجلي که نه، نو د ده به کیدای شي کار به یې نه کوو، کیدای شي ده به سکول نه وي، بس 24 ګنټې دی پبجي ته پروت و، پبجي ته به دی 24 ګنټې پروت و. نو پلار یې راغلی دی، مونځ او داسې نو بل سي نو، پلار ته هغه موبایل اخیستی دی چې تا خو د دنیا یو ټک کار نشته دی او ته راغلی ماله پبجي ته پروت یې، بس پبجي دی او ته پبجي دی او ته. نو دا یو څپېړه دوه ولې د پلار د والدین دا حق دی چې دا بچی ووخي. نو هغه خپل بچی والی دی او موبایل یې ترې اخیستی دی، موبایل یې ترې تاله کړی دی. ده ته ویل خپل کار کوه، خپل لمونځ او دس کوه، خپل سبق وایه، پبجیان به راته نه کښې. دی بیرې شپې هم ورغلی دی، والد ته یې ویلي دي چې دا موبایل الله که مور ته یې هم ویلي دي چې جګړه مګړه یې ورسره کړې ده، خو ده وله موبایل نه دی ورکړی. دی ورپسې سار بیا کمرې ته ورغلی دی چې ماله د خپل موبایل لکه که زه پې ګیم کوم، کار څه کوم، ستا ما سره کار نشته دی. نو هغه ورته بیا یې څه قار مار کړی دی چې زه موبایل دله نه در کوم. نو دا ډېر زیات په لیش کې راغلی، ځکه د والدین دا حق دی چې دا بچي ته قار هم وکړي، دا بچی هم وخي، ولې چې د بچي له به دې تربیت ورکوي. مونږ خپله هم الحمدلله پلاران وو، مونږ خپل بچو ته ګورو چې کم کار غلط کوي، هغې ورته قار هم کوو، ساپېړه هم وله ورکوو، چې کم کار ښه کوي مونږ یې غېږې ته رانږدې کوو. نو ده وله موبایل نه دی ورکړی، د موبایل نه یې انکار کړی دی، نیک سیده تللی دی، تمانچې یې راغوستی دی، د فلر پسټل یې راغوستی دی او راغلی دی، دواړه ایشتي دي. پلار خو یې په هغه ټیم مړ دی او مور یې وله په تشویشناک حالت کې، تشویشناک حالت مطلب چې ګولۍ په بدن کې دننه سخته وي، هغې هسپتال ته رسولي ده. مور یې بیا هم د خولې دا بیان دی چې ګورې زما بچی وړوکی دی، چې زما بچي ته څه ونه وی وایي، خامخل دی نه دی پوه شوی. د دې نه بعد زه وایم چې دی سېزلی وی، لکه مور او پلار داسې هستي ده چې دا به هېڅ چرې د بچو دپاره څه غلط سوچ ونه کړي. نو د ویډیو دغه حقیقت در سره مې شیر کړو، صرف دا یو میسیج مې پکې در درکوو چې د بچو ډېر غټ خیال ساتئ، دا بالکل په دې موټي کې ساتئ چې دا د دې موټي نه لږ بار شو که نه، په ایمانداري بیا به هم ډېر ذلیل او رسوا کړي. نو ویډیو د ثواب په نیت نورو ته شیر کړئ چې داسې والدین زما دا ویډیو ګوري او عبرت ترې والي او هغوی د خپلو بچو خیال نن نه شروع کړي.